السلام علیکم د دویچلیان auf پښتو د درسونو په لړۍ کې د جرمني آلماني ژبې کتاب A1 Netzwerk نوی کتاب پنځلسم درس لرو. نو 14 نور درسونه هم تیر شوي دي. دا څلورم چاپټر ده، د څلورم چاپټر اخرنی درس ده. نو کوم چیرته نور درسونه نه لیدلي مهرباني هغه وګورئ او بیا دا درس ووینئ. نو راځئ لاړ شو پنځلسم درس شروع. دلته لرو وټه ordnen und lernen یعنی د لغاتونو ترتیب او زده کول. دلته وایي چې وټه lernen یعنی د لغاتونو زده کول. نه مند ماپ مخن یعنی په ذهن کې یو نقشه جوړول. arbeiten sie in Gruppen یعنی کار وکوئ په ګروپي شکل سره. und machen sie پلاکات او تاسو یو پلاکات یو چوکاټ جوړ کړئ. دلته موږ لرو essen und trinken یعنی د خوراک څیزونه او څښاک یعنی خوراک او څښاک. دلته لرو lebensmittel یعنی غذایی مواد، مثلا das Brot یعنی ډوډۍ مړۍ. تاسو کولی شئ چې غذایی مواد 1 2 3 4 5 تاسو نور خپله ولیکئ. دلته بیا لرو په getränke په مشروباتو کې das Wasser یعنی اوبو. تاسو کولی شئ چې زافت ولیکئ، apfelsaft یا orangensaft. نور هغه څیزونه ولیکئ چې هغه په مشروباتو یا getränke کې راځي. همدارنګه مالسات یعنی د خوراک وخت یعنی په خوراک کې تاسو څه شی خورئ. مثلا دلته درته ویلي ده das Frühstück د هغه ناشته کول. نو تاسو هر خوراک کوئ په د مړۍ خوړلو په وخت کې هغه د مالسات وي یعنی ناشته وي، بیا غرمنۍ وي، ماښامنۍ وي، هغه تاسو کولی شئ چې ولیکئ. همدارنګه geschäfte یا هغه دوکانونو کې die Bäckerei هغه نانوایي یا کوچه‌پزي تاسو کولی شئ چې نور هم geschäfte ولیکئ. همدارنګه دلته لرو وټه in paaren lernen یعنی لغاتونه په جوړیز شکل سره زده کول. welche Wörter stehen oft zusammen یعنی کوم لغاتونه یو ځای اکثره وخت یعنی یو ځای واقع کیږي، یو ځای لیکل کیږي. ergänzen Sie finden Sie eigene Paare zum Thema Essen یعنی تاسو پیدا کړئ هغه ځینې جوړه لغاتونه له Essen تیما د عنوان سره. Essen یعنی خوراک کول. مثلا دلته وایي چې das Brot und die Brötchen یعنی ډوډۍ او هغه نورې یعنی ډوډۍ هغه کوچنۍ ډوډۍ ویل کیږي. das Salz یعنی مالګه und هغه څه چې د خوراک مربوط کیږي تاسو کولی شئ هغه ولیکئ. د ایسیک سرکه und چې هر شی معادلې سره نږدې وي هغه تاسو ولیکئ. د کافي und تاسو کولی شئ چې مثلا ټي ولیکئ یا هر څه وي. obst میوې und gemüse یعنی سبزي. essen خوراک und getränke تاسو کولی شئ هر څه ولیکئ. دلته اوس لرو was passt für sie zusammen یعنی تاسو سره څه شی یعنی هغه تاسو کولی شئ چې هغه سمون ورکړئ یا یو ځای کړئ. bilden sie Wortgruppen یعنی ولیکئ یا جوړ کړئ د لغاتونو یو ګروپ جوړ کړئ. vergleichen sie im Kurs او تاسو یې سره مقایسه کړئ په کورس کې. die Abend یعنی ماښام. alt یعنی زور ته ویل کیږي. die Arbeit کار. die Beruf هم وظیفې دنده. bitte مهرباني. danke مننه. essen خوراک یعنی خوراک خوړل. die فلم ته frau یعنی ښځه. hallo سلام. herr یعنی محترم آقا. das hobby یعنی هغه د خوښې کارونه. das Kino سینما. links چپ طرف. montag دوشنبه. die morgen یعنی سهار. رنگ نوی rechts ښی طرف. sonntag یعنی یکشنبه. trinken څښل. tschüss یعنی دالا په امان یا خدای په امان. die Woche یعنی اونۍ. das Wochenende د اونۍ یا هفتې پای. die Morgen die Abend die Arbeit die Beruf das Hobby sind. تاسو کولی شئ چې همداسې ګروپي شکل سره یې ولیکئ. د دغو نه څه شی راواخلئ. Wochenende Sonntag das Hobby die Film. تاسو کولی شئ چې د هغو سره یعنی نور څه هم ولیکئ چې هغه د یو ګروپ شکل سره شي. دلته خبرتیا ته راځو. وټه lernen یعنی لغتونه زده کول. lernen Sie Wörter mit vielen Methoden یعنی زده کړئ تاسو لغاتونه په ډیرو میتودونو سره. in thematischen Gruppen mind maps یعنی په یوه تیمایي په یو عنوانایي ګروپ سره یا د یوې هغه نقشې چې تاسو یې په ذهن کې لرئ. in paaren په جوړایي شکل سره یعنی دوه مختلف لغاتونه راواخلئ هغه سره یو ځای کړئ.
د یو جوړه په شکل سره یو معنا ورکړي. Sammeln Sie تاسو یو ځای کړئ was fällt Ihnen zu einem Wort ein تاسو څنګه هغه جوړه کوئ د هغه د لغتونو یعنی سره یو ځای کړئ. freie Assoziation یعنی دا یعنی فری په آزادانه شکل سره یعنی اسوسییشن یعنی یو اتحادیه همدا اتحادیه ته ویل کیږي. نو اوس هم دلته لرو mit wie Fragen Texte verstehen یعنی د W question یعنی د W سوالیا خطونو یا ټکسټونو پوهیدل. نو د وی Fragen یا W questions په باره کې مو ما زموږ چینل کې یو ډیر مهم درس ډیر په زړه پورې درس چې ډیری کسانو ډیر څه زده کړي دي او هغه یې ډیر ستایلی ده. د هغه لینک به هم زه درسره شریک کړم. تاسو کولی شئ چې هغه وی Fragen هغه درس وګورئ. ډیر مهم ده تر څو مې هغه مشکل حل شي. هغه درس لینک به زه درسره شریک کړم. دلته اوس لرو berufe rund ums Essen یعنی د هغه وظیفو د دندو راوند د خوراک په باره کې. ums Essen یعنی about eating یا د خوراک په باره کې. koch am Bodensee یعنی پخول په بودنزی کې سمندر یا سیند کې هلته هغه ځای ده. lesen Sie den Text und die Fragen یعنی ولولئ هغه خط او سوالونه. markieren Sie die Information im Text او مارک کړئ په نښه کړئ معلومات په خط کې und beantworten Sie dann die Fragen او بیا وروسته سوالونو ته ځوابونه ورکړئ. دلته اوس راځو دلته یعنی سوالونه دي تاسو کولی شئ چې د هغوی مربوط ځوابونه ورکړئ. دلته وایي په اول سوال کې wo arbeitet Max Schmidt یعنی چیرته مکس شمیت کار کوي. was macht auf dem Markt یعنی دی څه شی جوړوي څه شی کوي په مارکیټ کې. was macht im Restaurant دی یعنی په هوټل کې څه کوي څه شی کوي. wie findet seinen Beruf یعنی څنګه پیدا کړی د دوم هغه خپل دنده وظیفه یعنی څنګه ورته پریږي. wann arbeitet او کله دی کار کوي. نو wo چیرته was څه شی was هم څه شی wie څنګه wann کله دا wie Fragen دي. Max Schmidt arbeitet im Restaurant یعنی Max Schmidt کار کوي په رستوران په هوټل کې. همدلته هم دې خبرتیا ته راځو wichtige Informationen in Texten verstehen یعنی مهم معلومات په خط کې پوهیدل د هغو باره کې پوهیدل. wie Fragen helfen یعنی دا د W questions یا د W سوالیا جملو په جوړولو کې د سره مرسته کوي. wer یعنی څوک. was څه شی. wann کله. wo چیرته او wie څنګه. همدا هغه کومکي برخې دي چې تاسو سره د سوالیه جملو په جوړولو کې مرسته کوي یعنی ټول په W سره شروع شوی. یو یادونه د وی Fragen په باره کې ډیر مهم درس په ډسکریپشن باکس برخه کې موجود ده. هلته لاړ شئ هغه مهم درس وګورئ. leicht gemacht یعنی د وظیفې د دندې د کار سلیکټ کول خوښول هم هغه اسانه جوړول. von یعنی له اینه تر ځایه پورې. اوس دلته راځو څه شی ده. دلته یعنی مختلفې کټګوریو سلیکشن ده. تاسو یعنی په هره برخه کې چې هغه کې دنده لرئ تاسو کولی شئ چې هغه سلیکټ کړئ. مثلا Bäcker نانوای. هوټل فخفرau او کوخ هم پخونکی اشپز. کلنر یعنی هغه خدمتګار او landwirt یعنی دهقان. تاسو کولی شئ مثلا دلته کوخ یعنی اشپز یې سلیکټ کړی ده. اوس اشپز څه وایي. Max Schmidt und sein Chef planen zusammen das Essen für die Woche. Max Schmidt او د شیف پلان لري چې یو ځای هغه خوراک په د هفتې لپاره یعنی جوړ کړي. dann geht Max Schmidt auf den Markt یعنی ځي Max Schmidt چیرته مارکیټ ته. kauft Tomaten دی اخلي بانجان. Champignons und Salat یعنی champignons او سلات اخلي. Kartoffel کچالو und Zwiebel او پیاز. braucht auch یا پیاز ته هم دی ضرورت لري. dann kauft noch frischen Fisch همدارنګه دی اخلي تازه ماهیان.
Max Schmidt arbeitet seit 2 Jahren als Koch im Restaurant. ماکس شمیت چې دا هغه کار کوي له 2 کلونو راهیسې د اشپز په شکل سره په هوټل کې. Es Zimmer in die Altstadt von Konstanz یعنی د خوراک په کوټه کې په زوړ ښار له کنستانس څخه. Da gibt es jeden Tag ein anderes Fischgericht یعنی هلته ورکول ورکوي هره ورځ یو مختلف یا نور د ماهیانو هغه ریسیپي. Fischer frisch aus dem Bodensee یعنی تازه ماهیان له بودنزي څخه. د تازه ماهیانو چې هغه له بودنزي څخه وي د هغوی مختلف د ماهیانو ریسیپي ورکوي. Zurück im Restaurant wäscht او همدارنګه سمدلاسه په رستورانت کې هغه مینځي schält او سپینوي und schneidet او کټ کوي. Das Gemüse دای هم هغه سبزي. Der Chef bereitet den Fisch zu او هغه د مشر هغه آماده کوي چمتو کوي ماهیان. Paula eine Kollegin Paula یعنی یو همکاره. macht das Dessert هم هغه dessert یعنی نور شیان جوړوي. Max mag seine Arbeit او ماکس چې دا هغه د خپل کار سره مینه لري. sagt دو ویل کوخن ist mein Beruf یعنی اشپزي زما وظیفه دنده ده. aber auch meine Hobby همدارنګه همچنان زما د خوښې کار ده. همدارنګه Ich arbeite gern in einem kleinen Team یعنی زه کار کوم یعنی خوښوم چې کار وکوم په یو کوچني ټیم کې. und die Kollegen sind sehr nett او د همکاران چې هغه ډیر یعنی خوی دی روی دی سلوک کوي. Kochen ist auch sehr kreativ او اشپزي چې دا هم ډیره یو لاسته راوړنه ده یو کمال ده. Das macht viel Spaß چې هغه ډیر یو فني یا یو د خوښې کار ده. Ich probiere gerne neue Gerichte او زه تمرین کوم ترای کوم یو نوی ریسیپي یو نوی شی پوښ کوم. Oft haben wir viele Gäste او موږ اکثره وخت ډیر میلمانه لرو. Das ist dann echt stressig او دا په حقیقت سره یعنی په رښتیا سره یو stressig وي یعنی یو stress وي ځکه چې ډیر میلمانه وي د هغو په څه ډول سره چې د هغوی میلمه پالنه وکوو. Und die Arbeitszeiten sind nicht toll او دا د کار وختونه ډیر ښه یعنی نه دي زړه پورې نه دي. Ich arbeite normalerweise von 6 bis 15 Uhr یعنی زه په عادي ډول سره له شپږو نه تر 3 بجو باندې یعنی کار کوم. oder von 13 bis 22 Uhr یا له 1 بجې نه تر 10 بجو کار کوم. Am Wochenende arbeite ich abends oft noch länger او د اونۍ په پای کې زه یعنی زیات کار دراز نه کوم یعنی ډیر وخت تر مازدیګره پورې کار نه کوم. Ich abends oft noch länger یعنی زه د هر مازدیګر یعنی زیات دراز کار نه کوم. Das ist natürlich nicht so schön یعنی دا په واقعیت سره ډیر ښه نه ده چې د اونۍ په پای کې هم تر ډیره وخته پورې کار وکوي. Ich habe nicht viel Freizeit یعنی زه ډیر یعنی فری وخت نه لرم. und wenig Zeit für meine Freunde او ډیر کم وخت زما د دوستانو لپاره. نو دا د همدې اشپز هغه تجربې تجارب او د خپل خوښې اشپزي خپل کارونه د اونۍ په جریان کې د اونۍ په پای کې هغه ټولې تشریح کړل. د خپل مشر یا شیف سره یې هلته کار کوو یا د خپل مشر سره یې هلته کار کوو. نو دا و د په اړه باندې لنډ معلومات. نو 15م درس همدلته خاتمه مومي. 15م درس د څلورم چاپټر یا د کپیټل 4 پای ده. څلورم چاپټر یا څلورم کپیټل هم ختم شو. نو په راتلونکي درسونو کې به 5م څپرکی شروع کوو. د هغو لپاره آماده اوسئ. نو په پای کې زموږ د چینل سبسکرایب کېدل له یاده مه باسئ. چینل سبسکرایب اقلا که مو د دې درس نه څه زده کړي وي لایک نه یې له یاده مه باسئ. نور نو ښه وختونه ښې چارې تر بیا لیدلو پورې د الله په امان.